دې یوه پیړۍ کې مو انګریزانو ته ماته ورکړه، روسانو ته مو ماته ورکړه او امریکا ته مو ماته ورکړه. همدا د افغانستان د خپلواکۍ 104مې کلیزې په مناسبت دفاع وزارت کې غونډه جوړه شوې وه. د دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د خپلواکۍ 104مه کلیزې لمانځغونډه کې مهمه ورهړخیزه وینا واوروله. نوموړي په پیل کې د کابینې غړو ته ښه راغلاست ووایه. مولوي یعقوب د دې ورځې مبارکي د غونډې ګډونوالو او د افغانستان ولس ته وویله. مجاهد وویل دا ډول شانداره مراسم مو په داسې حال کې نیولي چې هیواد مو کاملا آزاد دی. هغه زیاته کړه موږ په دې یوه پیړۍ کې 3 لوی امپراتورۍ نسکورې کړې. نوموړي وویل موږ قوي هوډ او اراده لرو چې د غازي امان الله خان ګټل شوې ازادي وساتو او کوښښ کوي چې افغانستان له هر ډول ناخوالو لرې وساتو. نوموړي افغان ملت ته ډاډ ورکړ چې افغانستان به د نوموړي په خبره د پخوا په څېر له تورو تیارو او تاریکیو وژغورو. په پای کې نوموړي یو ځل بیا افغانانو ته د یادې ورځې مبارکي وویله او له خدای جل جلاله څخه یې په افغانستان کې د شته امنیت او نظام د برقراره کېدو غوښتنه وکړه.